मनाज़िर मिल्लत वकील अखलाक जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद हकीम मजहरी दामत बरकातुहुल आलिया तजहर को जब मिक्रोफोन में तशरीफ वाली सामईन का अफल बयान उड़ानी शेख कुरान और हदीस जनाब मोहम्मद हकीम मजहरी दामत बरकातुहुल आलिया पहले नारे जोरदार से नारे तकबीर इस्लाम इस्लाम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जय्यद उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ तालिबान आम मुखलिस मुसलमानान ज़मंग उस्तासो दग जलसा दग महफल द इल्मना दग यो महफल और जलसा बदे के लुई मशाइख इज़्ज़ाम और जय्यद उलमाए किराम और क्लब तालिबान मौजूद थी जैसे कम आवाम रुड़ी पदी दौर फितन की यौ सड़े फल कारोबार खरीदी और फल वक्त दिन द पार सर्फ कई वर कई कार खबर अदा कदा यौ आम सड़े दे और दुनिया का कारोबार सड़े ताल्लुक दे कुछ पदे दौर फितन के मदरसे और जुमात तराजी द उलमाओ मजलिस की कीनी कार खबर अदा उलमाओ सर द नेकानो खल्को सर ताल्लुक भी और द नेकानो द उलमाओ मुताल्लक मुसलमानान अल्लाह पाक द उलमाओ द खातिरा द दीन और द इस्लाम द मसाइल यो पूरा हिस्सा अल्लाह पाक वर्कड़ी अल्लाह रस ले मशाइख इज़्ज़ाम दल तशरीफ फरमावी जय्यद उलमाए किराम और क्लब तालिबान और आम मुसलमानान के दिन सर मुताल्लक भी रूम द दुमर लुयो अशखास और मखित खबरें कवल जमाउन दे कि इल्मन हम कमजोर हैं आकलन हम कमजोर हैं और उम्र में हम कम दे खुदा नबी और शफकत और मेहरबानी जमाउन दे नाचीज बंदता दीन शिरकत दावत वर्काई रूम जमा खबरी जमन दे आवाम उलून सनदी और जमा मलगरो तालिबान सनदी
زمان صرف پدی جلسو محفل کی دا دو کسان مخاطبین دی چی یو عوام رونه دی او یو زمان ملگری طالبان دی علماء و مشایخ دا ډېر لوی خلق دی دوی سره د علومو زیاتې حصې موجود دي زما خبرې کول د هغوی مخې ته دا لکه دریاب ته پښتانه چې وایي تبه کې یا په بوغان باندې ټیپر خرڅې ورونو د ستاسو مخ کې مختصر یو خبره کوم او هغه دا په داسې دور کې راغلی چې خلکو علما بدنام کړ طالبان بدنام کړ تر دې پورې چې علما او طالبانو نه خپل کار هیر شو چې خدای زما کم یو کار ورونو داسې نه ده د علماو چې کم کار دی د طالبانو چې کم کار دی هغې ته زمونږ او ستاسو ضرورت دی زمونږ او ستاسو د عوامو ورونو ضرورت دی نن تاسو ته یو خبره کوم د دې طالبانو د دې فارغینو د دوی به څه کار وي زمونږ او ستاسو به څه کار وي د دې کار مونږ او تاسو ته فایده شته او که نشته د ټول دین او د اسلام نه ټول سره یو طالب ته یو عالم ته دستار فضیلت پسر شي هغه د پټۍ د فراغت ور پسر شي خپلو اساتذه کرامو نه ورته اجازت ملو شي موږ او تاسو به دې علماو سره څه کوو دوی ته به د کم په کم نظر باندې ګورو او دا علما به موږ او تاسو سره څه کوي دوی به زندګي څنګه تېروي د دې متعلق ستاسو مخکې یو خبره کوم مختصر وخت کې ورونو د ټول اسلام او د دین نه ټول د اسلام ټول کتابونه دا یو سل څوارلس دي یو سل څوارلس کتابونه دي د یو سل څوارلسو کتابونو نه ټول دا قرآن کریم دے یو سل څوارلسو کتابونو دپاره رب کائنات استادان علی گری دی 1,40,000 یا 2,40,000 دو قول پکې راغلي دي د دې 2,40,000 د 1,40,000 استادانو د یو سل څوارلسو کتابونو د علم نټو قرآن کریم دی قرآن کریم کی دا یو سل څوارلسو کتابونو علم پروت دے زمونږ استاد خود پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک دا 2,40,000 یا دا 1,40,000 دا پیغمبرانو علیہم السلام کمالات او تجربات او علم اللہ پاک ورکړه دے او زمونږ استاد دا نبی او زمونږ استاد دا قرآن کریم د دې دوارو نه ټول څه شی دی صرف یو ټکی دی هغې ته توحید وایي د قرآن کریم او زمونږ استاسو د نبي د راتګ دنیا ته د اسلام او د دین ټول نه ټول هغه صرف یو ټکی دی هغې ته توحید وایي ومونږ او تاسو چې د یو عالم نه د توحید لفظ واورو نو کرکه ترې راځي من وایو دا به د ثوابۍ والی چې کله درته ټرین میلاو شو او ثوابۍ نه ووتئ بهر جانګیني طرف ته د ثوابۍ په اخره حصه کې یو بورډ لګېدلی دی هغې کې لیکلي دي پنجپیر هغه بورډ سره روډ تللی دی بره یو زبردست کله دی د یو ډیرۍ د پاسه آباد دی د هغې کوي خصوصیت دا دی چې په هغې کې کچه کور نشته یو زبردسته مدرسه پکې ده هغې ته تعلیم القرآن وایي زبردست تاریخ لري تاسو یې زمانه ښه پوهېږئ ښه پېژنئ د هغه خلکو کار څه دی خلکو ته توحید بیانول په داسې صورت کې چې د توحید نه کرکه پیدا شي بجای د دې چې خلک موحدین شي خلک د مشرکان شي هغه کلي نه په ګاډو باندې په ډیلو باندې شرک راډکېږي او بیا زمونږ استاسو علاقو دې ټوله دنیا کې تقسیمېږي یو ته وایي ته مشرکې یو ته وایي ته مشرکې یو ته وایي ته مشرکې هغه بچی چې مونږ او تاسو د هغه انتخاب د دین لپاره کړي کله کله په هغه قاعده کې مزدور شي پلار دې بیا کرکه کوي تره دې بیا کرکه کوي معاشرت دې کرکه کوي نو توحید لفظ اورېدلو سره زمونږ استاسو تربیت ډېر برابر نه وي ورونو
قسم دے کدا توحیدی توحید مخالف سن دے توحید ستوئی من دخپلو مشایخو دخپلو اساتذون اوریدلی چې توحید وای ستا توحید اوپی دلی توحید دی علماء کار دے او دی توحید ته زمون د استاد ضرورت دے توحید ستوئی چې دا ټول دین او اسلام نه جوړ یو ټکی ښکارا خبره ده چې هغه به د علومو د اسرارو نه ډکې خو زمونږ د خپل استادانو نه د توحید د لفظ په باره کې ډېرې خبرې اورېدلې دي چونکې وخت هغې تقاضا نه کوي زه تاسو ته د خپلو مشایخو د هغه ملفوظاتو نه صرف یو خبره کوم هغه موږ ته به استادانو وي چې توحید 15 حروف دي یو تا ده دویم نمبر واو ده دریم نمبر ها ده څلورم نمبر یا ده پنځم نمبر دال ده دا هر یو حرف په یو لفظ دلالت کوي دا هر یو حرف په یو کمال دلالت کوي دا هر یو حرف په یو بشقیمته خبرې دلالت کوي دا هر یو حرف د مسلمان په منفعت دلالت کوي دا هر یو حرف د اسلام او د دین د علوم یو پوره حصہ ده توحید چې چاو پیژندو قسم دے کہ دنیا کے اگر مشکل پیدا شي آخرت کے باغت مشکل پیدا نشي چا سره به جګړه پیدا نشي چا سره به اختلاف پیدا نشي چرته به غریب نشي چرته به خفه نشي چرته به بیماری ته تکلیف ورنکي چرته به ته بے وطنی تکلیف ورنکي رو داغي وجه دا چې موږ تاسو د اسلام او د دین احکام او نظام خبرو نه موږ تاسو ته مشکلات پیښیږي نورو توحید 15 حروف دي پہلا حرف تا تا ستوئی اشارت الى تدبر فی آیات اللہ تاکہ دی خبری تے اشارہ دا چہ اللہ پا آیاتونو کی با فکر کوئی دماغ با صحیح کوئی دا انسان پاندامونو کی دری اندامونا دا تمام بدن رئیسان دی یو تا دماغ ہوئی یو تا دڑوئی یو ته جګر وای دماغ بیا د ټول بادشاہ دی دماغ ټول بدن ته حکم کوي دا ټول بدن د دماغ غلام دی حکم اجرا کول د دماغو کار دی فیصله کول د ضرورت کار دی باقی اندامونه د دماغ غلامان دي روح د توحید پہلا حرف دا دی چې یا مسلمانا خپل دماغ زبردست کا د خپل دماغو علاج کا خپل دماغ او خپل فکر او تدبر صحیح کا د رب کائنات په آیاتونو کې فکر کا اوس آیاتونه څه وایي آیات الله چې چرته لفظ راشي د دې درې معنی په شریعت کې مستعملي یو آیات الله دا معنا د قران کریم آیاتونه قرآن کریم راوالا پاگے کے فکر ہوگا کہ یہ زمانہ با تا دی قرآن کریم کی سوی بھی دی دی آیت سمان آدھا دی آیت سمان آدھا دی آیت سمان آدھا قرآن کریم ندرزی تلاوت ندرزی اسی قرآن کریم راوالا پاگے کے فکر ہوگا خدایا دا قرآن کریم دے زمان پا نبی نازل کرے دا تمام امت کا رسول اللہ مبارک دا قرآن کریم خدمت گئی دی کے بخام خاد کمال بھی خدایا دیکھ کی صحیح اگا پر حق دی دومره کو ویلې شي کنه یو عالم ذکر کړی وای په هندستان کې واقع یو دغه خود تاسو ته خپل خلاصه وای هندستان کې یو عالم اوسیر داونم ته منشي رحمت علی انا منشي رحمت علی فرمای ویزیم علاقی تلا چې یو کلی تلا الته جنازه تیارو دا هغه کاکا یو بوډا سره و پاتشه دا هغه بوډا سړي د کاکا زامنو راته وی چې سیف ته د لری نه ملمرا غله زمونږ د پلان جنازه وکړه ما ور تویز نه کو وینا زمونږ پلان وصیت کړی دی الغرض وی ما دغه کاکا چې کله وفا لحد ته کوزو او ما لحد کې کېغو زمان د جیب نه زمان د نوکرۍ کاټ په لحد کې پریوتی دا لحد بنشم خاور پر آواؤ لے شوا زخپل کلی ترانا خپل جیب میں اوکتا
چې پاغي کې زما سرویس کارت نشتا، زما د نوکرۍ کارت نشتا. حیران شم چې خدای بغیر د دین خو کار نه کیږي. واپس لاړم، ما وی یده فلانی زامنو ستا والد صاحب چې کله موږ فلاحت کې خطاو زما د جیب نه یو کارت پرېوتی، که تاسو خفه کېږئ نه زه به ستاسو دا والد صاحب نه دا خاورې لرې کړم او خپل کارت به راوالم. هغوی خو چونکې ما نه متاثر و، د پلار وصیت زما د جنابۍ شوی و، راته وایي ولې نه د شپې لاړو. ما وی خدای خبر دې مسلمان سره به څه چل شوی وي، د ده بدن کې به چینجي وي، بدن ته یې پړسېدلی، څه حال به وي. د شپې ورلو خاورې مې ته لرې کړې، یوه تخته م لرې کړه، زبردسته خوشبويي راښکاره شوه. بله تخته مې لرې کړه، بله تخته مې ته لرې کړه. څومره لحاظي چې و پای کې د سرو ګلابو باغچه وه او دومره زبردسته خوشبويي هغه ګلابو کوله. قسم دی که د دنیا په ګلابو خوشبویانو کې ما داسې خوشبويي لیدلي. ما د دې کاکا زامنو ته وي ستاسو پلار عالم ووینا، ما وی ستاسو پلار محدث ووینا، ما ستاسو پلار فقیه ووینا، ما ستاسو پلار د قرآن کریم عالم ووینا، ما وی ستاسو پلار بزرګ ولی ووینا، ما وی ستاسو پلار تهجد کو ووینا، ما وی ستاسو پلار ذکر کو ووینا. ما وی کوم عمل کو چې رب کائنات ورته لحد د جنت ته باغچو نه باغچه وګرځوله. ما ته خو پته نشته. وای ما ورته وی اکثر د پټ راز خبرې د هر انسان د زنانو سره وي. ما وی مور نه تپوس وکړه چې زمونږ د پلار څه عمل و. دا ځوانان لاړه د خپلې مور نه تپوس وکړه زمونږ د پلار څه عمل و. هغې ورته وي ستاسو د پلار هېڅ عمل نه و، پنځه وخته مونځ به یې کو، تهجدو ته نه شه پاڅېدلی، ولې ټوله ورځ یې زمینداري کوله. خو لیکن یو عمل پکې و چې کله به د پټي نه راغی قرآن کریم به یې راواغسته او خپل به یې کو، په سترګو به یې کېښو، بیا به یې په سر کېښو، په ژړا به شو. وایي به چې یا زما ربه دا ستا کتاب دی، زمونږ د نبي په واسطه دې مونږ ته رالېږلی دی، زه نه پوهېږم چې دې قرآن کریم کې تا څه ویلي دي. ما سبق نه دی ویلی، لیکن دومره ویم چې څه دې ویلي دي رښتیا دې ویلي دي. څه چې دي یا الله ویلي قرآن کریم کې دا دې رښتیا ویلي دي. بیا به قرآن کریم کلاو کړ او په یو یو آیت باندې به ګوته راښکله او بیا به وي چې یا الله دا دې رښتیا ویلي دي، دا دې رښتیا ویلي دي، دا دې رښتیا ویلي دي. هله به وده کېده چې ټول قرآن کریم به ختم کړ. ما ورته وي ستاسو پلار کې لوی کمال و د قرآن کریم په آیاتونو کې دا فکر کړی چې یاره ما رب دا تا رښتیا ویلي دي. ته د یو فکر د خاطر الله ورته د جنت دا خبر د جنت د باغچو نه باغچو وګرځول. قرآن کریم کم از کم دومره خو کولی شئ که قرآن کریم اول ووایئ. که قرآن کریم نشوی امام جلال الدین سیوطی رحمه الله هغه لیکلي دي وایي کوم سړی چې قرآن کریم شروع کړي لیکن د قرآن کریم د اختتام نه پهله وفات شي ولې د مرګ پته نه لګېږي. د قرآن کریم دومره برکات دي چې په دې لحد کې درته الله پاک دومره لیکي راولېږي. هغه ته وایي چې زما دې بنده ته قرآن کریم وایه تر دې پورې چې د قیامت په ورځ د قبر نه او د لحد نه پاڅېږي. الله پاک په د قرآن کریم حافظ جوړ کړی، د حافظانو او د علماو په صف کې وپاڅېږي. نو د قرآن کریم په آیاتونو کې فکر کول علما ناستی. علما زمونږ په پوهاوی چې یو سړي قرآن کریم نه ویلی او د ده په کور کې په تاخت کې قرآن کریم پروت دی، دی قرآن کریم راوالي ګردونه ترې لرې کړي او ښکلي چې په سر باندې کېږي د د قرآن کریم حق ادا کړ. ورونو قرآن کریم کې فکر کول دا د توحید د پیل حرف مدلول دی، د پیل حرف تقاضا ده. قرآن کریم کې به فکر کې او څوک چې قرآن کریم کې فکر کوي د قرآن کریم په آیاتونو کې فکر کوي د قرآن کریم په اسرارو کې فکر کوي هغه د امت اوچت شخصیت دی. ورونو هر سړی د قرآن کریم په حقیقت نه پوهېږي. چاته خدای پاک د قرآن کریم علم ورکړی، چاته خدای پاک د قرآن کریم د اسرارو نه حصه ورکړي. دا د امت لوی شخصیت دی. ورونو دغه د ترجیح وجه زمونږ او ستاسو هم ده. موږ او تاسو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو. ټیک ده دا خیر و جهان په امت کې لوی علما دي، زمونږ او ستاسو د سر تاجونه دي. لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته الله پاک د قرآن کریم په اسرار
اسرارو کی کم حصہ ور کړی و د قران کریم په علومو کی کم حصہ ور کړی و کم پټ مسائل د قران او سنت پر استوی دي امت ورته حیران دي دا یو شاګرد دی امام محمد رحمه الله خپل استاد ورته مسلې بیانولې امام محمد رحمه الله هغه مسلې لیکلې دي 12,15,000 مسلې د امام محمد رحمه الله پښپو کتابونو کې راځم دي هغه ته جامع الصغیر وای هغه ته جامع الکبیر وای هغه ته سیر کبیر وای هغه ته سیر صغیر وای هغه ته زیادات وای هغه ته مبسوط وای دا شپږ کتابونه دې ته ظاهر روایت وای زمونږ استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه مسائل امام محمد رحمه الله ته بیان کړی شپږ کتابونو کې 12,15,000 مسائل دي چې قران او سنت کې پخکارا ښکاری نه موږ او تاسو سره داسې خلک وګورئ وی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو عالم ټیک ته خاصه داغه وکړو لیکن ټول قرآن کریم پر خودل او د امت ټول علما پر خودل دا ظلم او زیاته ده مګوي زیاته نه ده او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې عالم بالقران د اسرار د قرآن کریم من توقعا چې موږ ته د مسائل تاسو وکړو کچا وی عالم پیدا شو من تعصب کول ولا نه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په پریو ستا عالم پسې ولاړ شو دا علما وی خلک ولې دی د قرآن کریم په آیاتونو پوری دی د قرآن کریم په اسرارو پی موږ او تاسو عوام ورونه تیمم را سره نشته او موږ او تاسو د قرآن کریم د آیاتونو ترجمه نه راځي د قرآن کریم په اسرارو نه پوری وو د قرآن کریم علوم را نه راځي موږ او تاسو خلک وګټي دا خلکو ته وایي ودا چلې چې کلندر سره په خپل سیټ بورډ باندې قرآن کریم پروتي ड्राइवर सर सिडबोर्ड वाले कुरानी करीम प्रोदी कैलेंडर सर दबा गाड़ी दबाड़ी द पासा कुरानी करीम प्रोदी स्वागई सर पलास के कुरानी करीम हुई सोची पर पटी के कार गई अगर सर वो कुरानी करीम हुई जो मसालाओं तो पीछेगी पला वो कुरानी करीम रारी और इन वाला मसली इस्तिखराज और इस्तेमाल कई उलमाओं का इस जरूरत मिश्ते हर सरे को मुस्तहिद और आलिम और फकीह कर देगी दादा अर्ज जिम्मेवारी दा तो ईमान वे लासी की रीश रो د قران کریم د تدبر او د فکر او د سوچ موږ او تاسو ته قران کریم عمل کړل چې قران کریم کې به فکر کوئ او سوچ وکوئ او چې چا ډیر سوچ وکړو د قران کریم ډیر اسرار او علوم ورته ملو شو دا امت لوی شخصیت ده دیم نمبر د آیات الله سبحانه د الله آیاتونه دا د پیغمبران علیهم السلام معجزات او امت بد خپل نبی په معجزاتو کې فکر کوي معجزه داسې یو چیز دی چې الله پاک د دروغجن په لاس نه صادره علماء ته شوده فیصله ده چې معجزه کې کمال دی چې په یک تاجر د دروغجن په لاس باندې الله پاک نه صادره چې یو شخصیت معجزه ښکارا کړه ښکارا خبره ده دا نبی دی نو امتی به فکر کوي چې دا معجزه دا زمانه د پیغمبر د صداقت دلیل دی یقینا دا پر حق پیغمبر دی الحمدلله موږ او تاسو په داسې دور کې راغلي یو چې زموږ او تاسو سلسلوار پلاران او نیکونه په اسلام کې شوي دي نو موږ او تاسو فکر کوم نکو د خپل پیغمبر صداقت او افغانیت هم زړه کې پروت دی درېمه معنا د آیات الله سمانا د عالم کې چې سری دا د الله پاک په وجود او د الله په وحدانیت دلالت کوي دې ته آیات الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد بعالم کې رونو چې سدي دا زمونږ استاد درک په وجود دلالت کوي زمونږ استاد درک په وحدانیت دلالت کوي چې یو مسلمان د کور ناروزي او څه چې پوری ده دغه به خپل رب تصور کوي روري پوری ده دیو او ترور نه وي دیو یتم ربا دا ستا بنده یو مامې ولید یا الله دا مت چې زماري رشتہ دار او ماما ده لیکن ستا بنده ستا خاطر او سره ملاويږي تربونی اولیدا یا اللہ کا ستا بندہ دے اونے اولیدا خدا ستا مخلوق دے یہ عالم کی جس سچے پوری بے ودا خپل رب تصور پٹی گئی رونو قسم دے کہ یہ مسلمان کے دا صفت دے راشی کہ ہر چاہتا دا خپل رب دا مخلوق پر نظر مانی گوری او لاکھ و سر ملاوئی نبا دنیا کے خفشو نبا آخرت کے خفشو بس انگا تاسو پختانوائی تربون بتباوے
تربور ته سختي خبرې کې بیا باندې مفتقي د ترز وې چې دا رور نه دا تربور دی خپل گاونډي دباو کا خپل کلیوال دباو کا دا غیر د دین ژوند تیریږي دا ټول خبرې د اسلام او د دین خلاف دي ورونو د اسلام او د دین تعلیمات داري خپل کلیوال تبا درې کائنات ته بنده په نظر باندې ګوري خپل اشتغال تبا درې کائنات ته بنده په نظر ګوري خپل ګاټ تبا درې کائنات ته بنده په نظر ګوري خاصون کې وا د الله ته بنده د الله پاک طرف ته متوجي وي هر چا ته د الله پاک د بنده په نظر باندې ګوري معاشره به دې سره وخت په وخت شي جګړې ختم شي اتحاد امراله اتفاق امراله موږ او تاسو یو ورونه وګرځیو دا د قران کریم نچوړ دی درې معنا آیات الله مراد عالم کې سړي د الله پاک په توحید باندې دلالت کوي د الله پاک په وجود دلالت کوي د الله پاک د رضا او د پیدا کېدلو اسباب پکې الله دې زموږ او تاسو د ټولو مسلمانانو فکرونه سم کړي پہلا چیز فکر سموئی ماشاءاللہ اللہ پاک زمونږ او تاسو فکرونه د دې جلسې د خاطر سم کړ دازو تفاعلن و پاک خلق او پاک علما ناس کی تاسو د توحید د پہلا حرف بدلول وورید خپل فکر سمول روح خپل فکر سم کړئ که سوچ کوئ قرآن کریم کی کوئ که سوچ کوئ د الله پاک په آیاتونو کی کوئ که سوچ کوئ د خدای پاک پر رضا کی کوئ چې یا الله ستاسو رضا به پس کی سوچ الحمدللہ سمجھو دیم نمبر حرف چرے واو دے دیم نمبر حرف واو دے رونو پا عالم ارواح کی منگو تاسو اللہ پاک را جمع کریو اور منگو تاسو نے یو تپوس کرے الستو بربی کو دس تاسو رب نیما منگو تاسو طول پا شریک جواب ور کرے بلا یا اللہ ولی نے رب کی پدی درب پدی لفظ کی دا انسان ټول ضروریات پراته دي سمانا یا الله کزه غریب شم پیسې به تانه غواړم کزه بربند شم جامې به تانه غواړم کتګې شم اوبه به تانه غواړم که محتاج شم د حاجت ضرور کېدل به تانه غواړم څه چې دي په دې عالم کې زما ضرورت ته دا ټول به زه تانه غواړم ته زما مربي ته زما تربیت کوونکی دا عالم تا ما لپاره پیدا کړی خدای زما دا یقین او عقیده ده چې ته زما کارونه برابرې او ته چې سمې نو ته ټاله ورکو موږ تاسو ټول د خپل رب دی ګورئ نو الوفاء بعهود الله موږ تاسو چې رب سره کوم وعده کړی ده هغه پوره کوو نو فکرې ما موږ تاسو ډېر ښایسته مسلمانان یو چې چا سره جنګ نه راغلی خیستا مسلمانانی چکل سیس خرسونا خیستا مسلمانانی چکل سیس علونا خیستا مسلمانانی چکل غسنی خیستا مسلمانانی چی پیسیم بچوی خیستا مسلمانانی چی بچیم بچوی خیستا مسلمانانی چی کور کی مختلاف نہیں آگئے جگر راتنی کی قسم دے رو آگا مسلمانان چی زانتا بزرگان ہوئی زانتا تقوادار ہوئی زانتا دے اسلام اور دین خادمان ہوئی وہ چکل مسئلہ آگئے اسلام اور دین بیا تحقیق کرے ہوئی دا سے منگا او تاسو نہ کو منگا او تاسو خپل ځان او خپل بچي او خپل مال دا ټول زمونږ او تاسو درب دي منگا او تاسو خپل رب دا ټول شیزونه راکړي دي دا ټول به الله پاک ته پیش کوو څه دا الله پاک منگا او تاسو نه غواړي هغه به ورکوو کدا معامله زما په بدن راغله قربانوم دی که زما په بچي راغله د اسلام او د دین د خاطر به قربانوم کدا مال خبره راغله قربانوم دی که خپل غصه راغله قربانوم دی که خپل تاوان راغله قربانوم به علی به موږ او تاسو صحیح مسلمانان ګرځېږو دا د توحید د دویم نمبر حرف تقاضا ده زموږ او تاسو سوچ برابر شي موږ او تاسو خپل ټول ځان خپل رب ته وسپارو اوس دریم نمبر ورونه موږ او تاسو ته رب چې کوم څیزونه راکړي دا د الله پاک امانت دی منگا او تاسو رب منگا او تاسو طرف چې کوم څیزونه راکړي دا زمونږ او تاسو د رب امانت دی تاسو نه تاسو کوم الله چې موږ او تاسو لسترګې راکړي پردیو خودو ته کتلیو نیو کتلی پاکې وې کنه
منګه تاسو ته چې کله وګونه راکړیو منګه تاسو ته دی بتاو ریدلو نه منګه تاسو ته دروغ ورېدلو نه کوم وخت کې چې جبر راکړیو دی بتاو دروغ کړو نه دې کنځلي کړیو نه چې کوم وخت کې لاس او پیرا کولې دا بالکل پاکو کوم وخت کې بچی منګه تاسو ته راکړیو نه پردې فصل والے نه غلا کړو نه زنا کړو نه شراب کړو هیڅ نو کړي پاک سيزونه راته ملولي دا الله تعالی طرف نه مسلمان ته دنیا کې قصه ملولي دا زمونږ استادو د رب امانت ته امانت کې مسله دا چې دې کې خیانت نه کې صحیح سالم با چې چا درکړی هغه ته واپس کوي د دریم نمبر حرف تقاضا ده چې حال اشاره الى حفظ امانات الله دا الله امانتونه وساتي الله پاک سترګې درکړي خیال کوا چې بے ځای نظرونه کې الله وغونه درکړي خیال کوا چې بے ځای اورېدلونه کې الله خپل درکړي بے ځای ترځي او خبرونه کې الله لاسونه خپل درکړي ظلم او زیاتې درنه ونشي الله مال درکړي بے ځای حرام ځای کې استعمال نه کې الله بچي درکړي دي بے ځای تعلیم دي ځنه کې دا ای تربیته کو ګناه نه پکې ونشي الله دې درکړي خیال کوا چې موږ او د دینی معاملو کې تقصیر ونشي دا نو موږ او تاسو یو لوی امتحان کې ګیرو امانتونه دا غلې سات دي او ملو چاته دي یو کمزوري انسان ته وایي الحمدلله فکر برابر شو موږ او تاسو هر څه خپل رب ته وسپار دریم نمبر الله دې سره کړو داغیل امانتونو حفاظت وکړه اوس د الله پاک غیرت وګوره ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله یقینا الله پاک مؤمنانو داوی ځانونه داوی مالونه اغسطی دي بدل کې څه شی ورکړي بدل کې جنت ورکړي ورو یاد ساتئ کم مسلمان چې خپل فکر سم کی کم مسلمان چې هر څه خپل رب ته اوسپاري کم مسلمان چې د الله د امانتونو حفاظت وکړي رب کائنات غیرت جوش کې راشي الله پاک بسور کوي د دې په بدل کې به جنت ورکړي او خپل دیدار ورکړي جنت ورکولو کې چې الله پاک پیدا کوي خپل دیدار ورکولو کې چې الله پاک پیدا کوي دې باندې به یقین ساتي سلام نمبر حق یاد الیقین بمواثیق الله د الله پاک وادي چې مسلمان سره کم شي پاګې به یقین ساتي کلک سو کارونه شو سلور دماغ برابر شو سچي وارو الله نه وغواړو ملاوي کې په خپل رب نه الله دې سره کړی امانتونه د حفاظت پټو د الله په وعدو زمونږ استاد یقین برابر شو جنت ته لاړو د خپل رب دیدار راته ملو شو کار برابر شو که برابر نه شو کار برابر شو اوس دا زما د ځان خبره وه دا د دې علماو خپله خبره وه ورونو اوس د عالم کار څه دی دغه څلور خبرې به د عوامو ورونو ته مونږ او تاسو رسوو پنځم نمبر حرف دال دی دال مدلول چې دی الدعوت الى الغیر بل ته دعوت ورکې د دې علماو دعوت ته دی چې خلکو ته وایي ورونو خپل فکرونه برابر کړئ خلکو ته وایي ورونو الله پاک څه چې غواړئ د خپل رب نه به غواړئ تمې به ټولې کټ کړئ موږ او تاسو خپل رب سره وعده کړې ده چې څه چې راکې ته به راکې د دې علماو کار څه دی خلکو ته به ووایي چې ورونو د الله د امانتونو حفاظت وکړئ نظرونه محفوظ کړئ غوږونه محفوظ کړئ ژبه محفوظ کړئ لاسونه او پښې محفوظ کړئ هر څه کې د خپل رب رضا ولټوئ دا د دې علماو کار دی الله پاک په جنت درکوي الله به خپل دیدار درکوي دا څلور واړه خبرې د دې علماو کار دی چې موږ او تاسو وکړي د علماو کار ته زموږ او ستاسو ضرورت شته که نه شته اوس هم د علماو کار ولید د ټول دین نچوړ عالم به پهله ځان سمای الله هم دې سم کړي عالم به پهله ځان سمای او بیا به زما دې ورونو ته دا دین ښایي اوس به د علماو موږ او تاسو قدر کوو که نه کوو ورونو د الله پاک دیدار چې راته ملاویږي د الله پاک جنت چې راته ملاویږي نور څه غواړې پښتانه وایي زموږ د کوره لورم د کوره نور څه غواړې وروره واخر دعوانا الحمدلله